افغان نه غواړم په خلاصو په ټولو په خلاصو غوږو باندې واورئ مبارزینو زه دا خبره کوم ما سې کومې کنځا کړي ما سې کوم بد رد ویلي دي زه درته وایم زه نن هم پوسې آفرین په اسلامي امارات وایم چې له اوسه زه ژوندی پرېښی یم او ما ته مطلب دی ما عزت ته کتلي یا دي ما مشرانو ته کتلي یا دي ما زه دوی باندې نن نه بعد زه باوري سوم په دوی باندې چې دوی کې بېشکه انسانیت غښتی ده بېشکه په دوی کې پوسې د یو انسان بچ کول او د یو انسان ژوند بچ کول او د یو انسان عزت بچ کول په دوی کې سته ده دا معلومه خبره ده پوسې دا نن ما ته په ډاګه سوله چې دا خلک هر څه کولی شي در سره زه د اسلامي امارات د مجاهدینو که د دنیا په هر ګوټ کې دي او سپېڅلي دي او د الله په لار باندې روان دي زه ورته کامیابي غواړم او د زړه له کومې د ټولو نه بخښنه غواړم دومره بخښنه غواړم چې څومره دردېدلي همدومره درنه بخښنه غواړم ما ته ټول یو وي د موږ ورونه دي د موږ افغانان د خدای خاطر وکړئ د دغه جنګ لپاره پوسې یوه لار راوباسئ د موږ هیله تقاضا د هر ولس د هر ملت دغه داسې موږ ته پوسې دایمي سوله او ورورولي او د ورورولۍ په فضا کې باید موږ تاسو خپل ژوند وکړو موږ ژوند پکار ده موږ د انساني ژوند ته وږي په خدای مې د قسمې د اعصابو دوا یو رقم نه خورم یو نه دي دوه رقم نه دي درې رقمه نه دي 100 رقمه دي ما د قسم په خدای زه د اعصابو دوا په زور باندې ویده کېږم زه دومره دردونه اخیستی یم زه مسافر یم زه در په در یم ما 18 کاله در په در پوسې په دې هېوادونو کې تېر کړي دي زه د ما د یو افغان په صفت باندې د یو خپل بچي په صفت باندې ما در کې خیر ده ما ته بخښنه وکړي بیا هیڅ کله نه راځم نه لایف راځم او نه به دغه کومه زه په دغه میډیا باندې اکثره د ما پوسټونه اسلامي دي یو حدیث یو ښه خبرې شیر کوم که د دې اجازه نه راکوي دغه هم نه کوم پرېږدم هر څه پرېږدم خو زه د ما ټولو افغانانو ته د ما ټولو مبارزینو ته دا اعلان ده چې د خدای خاطر وکړئ چې څو پورې د یو چا د پوره معلومات نسي کولی د یو چا ښه او بد نسي برابر کولی شا په شا باندې په یو چا باندې تورونه مه پورې کوئ کنځا بد رد دا ګلان مه ریزوئ په قرآن مې د قسمې که په دې دنیا جواب ونه وایي په خدای په هغې دنیا موږ او تاسو جواب ووایو موږ مسلمانان یو موږ افغانان یو زه بخښنه غواړم زر وارې بخښنه غواړم زه د دوی په د اسلامي امارت باندې آفرین وایم موږ څوک یو زه هغه څوک یم چې په توره شپه باندې مې په اول خط کې در سره پوسې د اسلامي امارت بیرغ په لاس کې نیولی ده زه داسې یو سړی یم زه الحمدلله ثم الحمدلله زه ویاړ او فخر کوم په دې باندې چې زه مطلب موږ دومره یو څوک لرو چې هغه د موږ ته دومره توجه کوي دوستانو دا هغه جبار خیل ده ما بخښنه په دې غواړم چې هغه الفاظ ما استعمال کړي داسې الفاظو نه مخنیوی وکړي خبردار چې داسې حالاتو ته رانسئ خبردار چې دې خبرو ته مه راځئ خبردار چې له دې خبرو نه پوسې ځان وساتئ موږ او تاسو په هر حالات باندې باید ځان خبر کړو د حقایقو نه باید ځان خبر کړو زه د تاسو د ټولو افغانانو نه د دنیا په هر ګوټ کې چې چېرته افغانان دي او مسلمانان دي زه د هغو ټولو نه بخښنه غواړم هغه کنځا چې ما کړي دي که افغانان یې پښتانه او د پښتنې مور په غېږه کې م شیدې رودلې دي نو د خدای خاطر وکړئ هغه ویډیوګانې نورې مه شیر کوئ زه بخښنه غواړم بیا یې غواړم زر وارې یې غواړم بخښنه په دې یې غواړم چې یو څوک د ما د عزت او د ما ته مطلب یو د عزت په سترګه ګوري زه زر وارې دوی نه بخښنه غواړم څنګه مې چې پلار او نیکه و غور نیکه مې دوی سره پوسې په یو لار لاړ دي زه تر دغه ځای ورسره ځم زه د همغه سړي زوی یم زه د بل چا زوی نه یم که د دنیا په هر ګوټ کې یم زه د دې خلکو سره به زه اوږه په اوږه ځم په حقه به ځو او خپل منزل ته به ځو او زه دغه بخښنه ټولو نه غواړم هر څوک چې د حق طرفدار وي زه ملګرتیا کوم چې د حق طرفدار نه وي زه ملګرتیا هېڅکله نشم کولی تاسو په دې باندې پوه شئ دوستانو تاسو باید خبر واوسېږئ ځانونه باید ډېر کنټرول کړئ ډېر زیاتې باید کنټرول کړئ ټولو مجاهدینو نه ټولو مسلمانیت نه ټول انسانیت نه بخښنه غواړم د دنیا په هر ګوټ کې هغه کنځا چې ما کړي هغه خدا که سپی هم داسې خبرې وکړي خدای چې په څلورې چارپۍ مو لکه دا خبرې وکړي خدای خاطر وکړئ د ما د پلار او د ما د فامیل خواته پوسې داسې توجه مه کوئ چې دا به درته فامیل ما د په ذات د خدای قسمي که ما سره مې دا 2 کاله پوسې مور او پلار او ورونو دوی را سره د اختر مبارکیانې کړي قسم په خدای کې را سره کړي د اختر مبارکي ګوره چې د اختر ورځ راځي
ما دا هر څه په ځان باندې درولې دي دغه مبارزې په خاطر باندې د تاسو د مرګرو د ملاتړ په خاطر باندې د دغه په خاطر باندې ما دا شیان کړي دي ما نور هیڅ نه دي کړي د خپل ولس او د خپل ولس دردونه شریک کول مې و دغه جرم مې کړی ده په دې جرم باندې دغه حد ته ورسېدم زه د دغه خپل جرم بخښنه غواړم او آینده به په ژوند کې بیا داسې شی ونه کوم په ټول عمر کې به په فیسبوک پاتې ده و هغه شی کوم هغه څه چې د اسلام حدیث ده هغه په موږ به تاسو ټولو په اسلام کې پوسې په موږ باندې فرض دي یو اسلامي معلومات د یو غریب د یو یتیم غږ پورته کول دا په موږ باندې اسلام کې فرض دي له دې مامۍ سره وي په دې نه مې کې ایثار کې پوسې یو انسان پوسې له اسلام خلاصېږي نورم په پاک رب سپارمه ټولو مبارزینو ته مې دا خواست ده د خدای خاطر وکړئ د خدای خاطر وکړئ د هر شي معلومات وکړئ هغې نه بعد پوسې بیا د یو ښه بد قضاوت وکړئ کنځا بدرد دا هېڅکله پوسې د انسان د یو ټولنې د یو جامعې د حال لاره نه ده دغه د ما سوال ده تاسو ټولو ته بس دغه یو شی وایم چې الله دې د موږ او تاسو په هیواد کې تل پاتې سوله او امنیت راولي نور څه ده زه بخښنه غواړم بیا بار بخښنه غواړم په دې باندې نه پوسې چې دوی دومره تکړه او دومره ځلانده دي زه دوی ته سلام کوم زه د دوی پیاوړتیا ته سلام کوم چې هر چېرته یې پوسې کورم آباد بچیم لوی زه وروره د نر غوندې تاسو نه بخښنه غواړم آفرین دي په تاسو چې تاسو مطلب دومره د ما عزت او احترام ته وکتل د ما په عامل ته مو وکتل زه درنه مننه کوم دغه د مالایپو په پاک خدای سپارمه نور باید آینده لپاره دوستانو ډېر مخکې وروسته سوچ وکړئ هر شي ته سوچ وکړئ دغه د ما تاسو ته خواست ده نور څه ده پوسې خپل غوږونه خپل مخونه خپل کواریم په شیشو کې وګورئ هغې نه بعد پوسې بیا مبارزه وکړئ په الله مو سپارم ښه وخت ولرئ ښې چارې خدای په امان الله دې وکړي چې هېڅوک خفه سوي نه وي هر افغان د بچي هر مور د افغانستان هر خور د افغانستان هر بچی د دې وطن چې د ما په خبرو باندې دردېدلی دي ټول عمر کې ما نه دردېدلی زه بخښنه غواړم الله مو مل څه خدای پاک مل څه پاک رب نه به درته پوسې پاک رب نه به درته دا سوال کوم چې خدای پاک دې په تاسو باندې د خدای پاک غیبي رحم وکړي موږ او تاسو ډېر دردېدلي ډېر کړېدلي پاک رب باندې سپارمه د ما قومونه د ما ولسونه د ما مشران د ما لپاره د ما د زړه سرونه دي زه له اوسه پورې پوسې که په فرانسه کې ویده کېږم زه د خپل کلي په خیالونو کې ویده کېږم زه د خپل ولس په خیالونو کې ویده کېږم د ما په ذهن کې د ما مشران تر قیامته پورې ژوندي دي هغه که د اسارک د هر وګړي پورې پوسې دغه لري که د اسارک هر قوم پورې دا تړون لري که معروف ده که جبار ده که د دنیا هر ګوټ دي زه د دې ټولو ته د زړه له کومې نه احترام لرم او هماغه واید یم چې هغه کوم زه تاسو سره اوسېدلی یم په مینه او محبت مې در سره ژوند کړی ټول عمر مې ژوند در سره کړی په خوشحالۍ مې در سره ژوند کړی ده او د تاسو سره مې پوسې د یو ښه دوست په صفت باندې ژوند کړی ده نو ما ته بښنه وکړئ که تاسو هر څوک په دې باندې دردېدلي زه د هماغه میروخان زوی یم چې هغه تاسو ته په زړونو کې ځای لري او هماغونه درته احترام لرو د ولس سپي ته احترام لرم دومره احترام لرم چې اندازه پې تمامه ده هېڅکله دې په دې شیانو کې موږ باندې څوک شک نه کوي دا دې نه وایي چې دا خلک له دنیا نه لرې دي موږ چې څونه هم لرې سو تاسو احترام د تاسو قدر د تاسو عزت د تاسو حیا ابرو هر څه په موږ باندې پور ده که هغه خوږیاڼی ده که هغه شینواری ده که هغه د افغانستان د هر ګوټ بچی ده موږ باندې تاسو عزت داسې د تاسو عزت او د تاسو ناموس ساتنه او د تاسو هغه په موږ باندې داسې فرض ده لکه فرض مونځ داسې ده نور په پاک رب سپارمه خدای دې وکړي چې د ما په خبرو باندې نور څوک خفه نه سئ موږ هم باید اول مسلمانان اوسېږو دا دلته درته یو شی ښیم دا دلته وګورئ موږ هر سړی چې هر رقم خبرې کوي هغه دې کوي دغه وګورئ دا مې جالماز ده او دغلته مې ګوره قرآن شریف مې پروت ده مسلمان یم په ذات د خدای مې د قسم چې مسلمان یم په ذات د خدای مې د قسم چې مسلمان یم په پوره معنا مسلمان یم یو مسلمان درکړي د خدای خاطر وکړي یو مسلمان درکړي که فیصله کولی سي درې هم کوي بخښنه غواړم الله مل څه